د 4 ملي نړیوال نندارتون پرانیسته د پانګونې امنیت او پرمختګ لپاره ګډ تعهد د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې په ډګر کې یو بل مهم ګام د 4 ملي نړیوال نندارتون د پرانیستې غونډه د دولت لوړپوړو چارواکو خصوصي سکتور استازو کورنیو او بهرنیو سوداګرو او ګڼ شمېر ګډونوالو په حضور کې ترسره شو په دې غونډه کې د حکومت استازو د نندارتون د نوښت ستاینه وکړه او سوداګرو ته د لا زیاتې همکارۍ ژمنه وکړه چارواکو ټینګار وکړ چې حکومت د پانګوالو لپاره د اسانتیاو خوندي چاپیریال او قانوني ملاتړ برابرولو ته ژمن دی موږ د شهرسازۍ د وزارت څخه موږ پرایشي تجارتي او خصوصا صنعتي ساحو کې موږ کار کوو چې موږ هغه لوی ارجحیت دی چې موږ په څه ډول باندې وکولای شو چې دلته محیط صفا وساتو. د غونډې ویناوال وویل چې افغانستان د پانګونې پراخ فرصتونه لري او د نندارتونونو له لارې کولای شو داخلي تولیدات معرفي کړو صادرات زیات کړو او د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته لاره هواره کړو. په نندارتون کې له بیلابیلو ولایتونو او حتی له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سوداګرو ګډون کړی چې دا د افغانستان پر اقتصاد د باور څرګندونه ده. سوداګرو د حکومت لخوا د امنیت اسانتیاو او فرصتونو د برابرولو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې که د پانګونې لپاره زمینه برابره شي دوی چمتو دي چې په هیواد کې پراخې پانګونې ته ادامه ورکړي. نندارتون څو ورځې دوام کوي او تمه ده چې د اقتصادي همکاریو سوداګریزو اړیکو پراختیا او د کورنیو تولیداتو معرفي کې مهم رول ولوبوي.